د الله پاک په عظیم احساناتو کې یو احسان د پیغمبر علیه السلام د کائنات ته به حیثیت د پیغمبر راتګ دی، ځکه چې پیغمبر علیه السلام موږ ته د دواړو جهانونو د نجات لارې ښودلې دي. د الله بندګي به څنګه کیږي او الله ته د رسېدو کومه لار ده، دا د حضور پاک صلی الله علیه وسلم له برکته انسانیت پیژندلې. د جاهلیت نه روکاږو په علم کې داخل کړو، د تیارو نه روکاږلو رڼاګانې راته وښودلې، د بې حیایۍ نه روکاږلو د حیا لارې راته وښودې، د ظلم نه بچ کړو انصاف یې راته وښوده. که د پیغمبر علیه السلام رحمت په دې کائنات نه وی نو انسانیت به اوس هم اقسې په جاهلیت کې پروت وی لکه 1400 کاله مخکې چې په کوم جاهلیت کې پروت و. بیا د پیغمبر علیه السلام په عظیمو احساناتو کې یو احسان دا دی چې موږ ته د توحید لاره ښودلې ده، د الله د یووالي لاره یې موږ ته ښودلې. که د توحید دغه لاره موږ ته معلومه نه وی نو انسانانو به داسې معبودان جوړ کړی وی لکه هندوان چې د دنیا څنګه د کمزورو څیزونو عبادتونه کوي. او دا توحید دا د فطرت موافق یو کار دی. حضرت علی رضی الله تعالی عنه یو ځل خپل زوی ته وفرمایل چې ته ځان سره په څه کار کې څوک شریک کې، نړون سړی به ګوري، کوڼ به ګوري، چاړه به ګوري. هغه ویل نه داسې نه ګورم، وی چې ته ځان سره د دنیا په څیزونو کې داسې کس نه شریک کې نو الله سبا په خدایي کې داسې ړانده کاڼه او چاړهګان بوتان سه شریکان شي. بیا پیغمبر علیه السلام موږ ته عقیده د آخرت وښودله. که دا عقیده د آخرت نه وی نو انسانانو په دنیا کې هر قسم ظلمونه او زیادتۍ کو. دا څه رکاوټ چې دی دا د عقیدې د آخرت د وجې نه رکاوټ دی. او بیا د الله د بندگانو د حقوقو سره د الله حقوق دواړه یو ځای کړه. که صرف او صرف د الله حقوق یې راته ښودلی وی، د الله د بندگانو حقوق یې راته نه وی ښودلی، بیا به هم په دې کائنات کې امن نه وی. صرف او صرف د الله بندگانو حقوق هم ادا کولی، د الله د حقوقو خیال هم نه ساتلی، بیا به هم د عبادت لذت موږ ته نه وی حاصل. نو د پیغمبر علیه السلام د نبوت د برکته دا ټول کمالات موږ ته حاصل شو. په هغې کې دا خبره هم ده چې انساني زندگی د دې چین، سکون، آرام، راحت ټول په تقوا کې دی. څومره چې تقوا سیوا کیږي ژوند به ښایسته کیږي، او څومره چې انسان د تقوا نه لرې کیږي ژوند به د انسان تنګیږي. ان الجسد لا یجد لذة الطعام مع المرض فکیف یجد العبد لذة العباده مع الذنوب. چې کله د انسان دا بدن بیمار شي په ظاهري مرضونو سره نو د ظاهري خوراک خوند او مزه انسان ته نه محسوسیږي. بیمار سړی خوندور څیزونه د هغې خوند او مزه، نو چې کله د انسان روح بیمار شي نو د روحاني څیزونو خوند او مزه به څنګه محسوسه شي. عبادت د ګناهګار انسان په زندګۍ کې هغسې خوند او مزه نه پیدا کوي څنګه چې د متقي انسان په زندګۍ کې کومه خوند او مزه پیدا کوي.